آیا پوهیدی؟ آیا پوهیږئ چې په نړۍ کې تر ټولو ژوره نقطه ماریانا ټرنچ ده چې په سمندر کې شتون لري او 11,034 متره ژوره ده؟ آیا پوهیږئ د زرافې ژبه 45 سانتي متره اوږده ده؟ آیا پوهیږئ چې زرافه خپل غوږونه په ژبه باندې پاکوي؟ آیا پوهیږئ چې ځینې کروکودیلان او یا هم تمساګانې د ډبرو په خوړلو سره خپل وزن تنظیموي؟ آیا پوهیږئ چې ټوټه شوي یخونه د مالګې په اضافه کولو سره ژر ویلې کیږي؟ آیا پوهیږئ چې د مرغیو د سترګو دید د انسان په پرتله 3 ځله تیز دی؟ آیا پوهیږئ چې د زړو ستورو رنګ سور او د نویو شین وي؟ آیا پوهیږئ چې یوه څپېړه د انسان په بدن کې 25 میلیونه حجرو ته زیان رسوي؟ آیا پوهیږئ د نړۍ تر ټولو لرغونی ښار اریحا دی چې 11,000 کاله پخوانی تاریخ لري؟ آیا پوهیږئ چې د دنیا تر ټولو کوچنۍ مرغۍ هامینګ برډ ده؟ آیا پوهیږئ چې د نړۍ تر ټولو اوږد حیوان جیلی فش دی؟ آیا پوهیږئ په نړۍ کې 2 سلنه خلک شنې سترګې لري؟ آیا پوهیږئ د ځینو مرغانو لکه کوکاتو ژوند له 70 کلونو څخه زیات وي؟ آیا پوهیږئ بوټان هغه یوازینی هیواد دی چې د خلکو د خوښۍ د کچې لپاره ځانګړی وزارت لري؟ آیا پوهیږئ په ځمکه کې داسې ځایونه شته چې د باران څاڅکي هیڅ کله نه دي ورسېدلي؟ آیا پوهیږئ پینګوین هغه یوازینی مرغه دی چې پرواز نشي کولی خو په اوبو کې تر ټولو چټک وي؟ آیا پوهیږئ ځینې ونې کولی شي خپلې ریښې له ځمکې وباسي او بل ځای ته لاړې شي؟ آیا پوهیږئ چې ځینې غوایان خفه شي د سترګو یې اوښکې تویږي؟ آیا پوهیږئ چې د ځینو خلکو د سږو ظرفیت دومره زیات دی چې کولی شي 15 دقیقې نفس بند وساتي؟ آیا پوهیږئ ځینې مرغۍ په خپلو ځالو کې کیمیاوي مواد ځای پر ځای کوي ترڅو له حشراتو ځان وساتي؟ آیا پوهیږئ چې په ځمکه کې داسې بوټي شته چې د شپې رڼا تولیدوي؟ آیا پوهیږئ چې ځینې خلک د شپې دومره ښه دید لري چې رڼا ته اړتیا نه لري؟ آیا پوهیږئ په سویډن کې د ټرافیک قوانین د دومره درناوي لپاره مشهور دي چې خلک هیڅ کله تېروتنه نه کوي؟ آیا پوهیږئ چې ځینې کروکودیلان د ډبرو په خوړلو سره خپل ځان ژوندی ساتي؟ آیا پوهیږئ چې ځینې حیوانات کولی شي خپل رنګ په 1 ثانیه کې بدل کړي؟ آیا پوهیږئ چې ځینې بوټي د خپل دفاع لپاره زهرجن غازونه تولیدوي؟ آیا پوهیږئ چې ځینې انسانان کولی شي پرته له خوړو د 1 میاشتې لپاره یوازې په اوبو ژوندي پاتې شي؟ آیا پوهیږئ چې ځینې مرغان د خپلو ښکارچیانو د تېروتنې لپاره جعلي یا د دروغو ځالې جوړوي؟ آیا پوهیږئ چې د چینایي ژبې زده کړه تر ټولو ستونزمنه ګڼل شوې ده؟ آیا پوهیږئ اکتاپوس 3 زړونه لري او که یو یې بند شي لا هم ژوندی پاتې کیږي؟ آیا پوهیږئ که ملخ په داسې حال کې چې سر یې پرې شي څو ورځې ژوند کولی شي؟ آیا پوهیږئ ځینې کروکودیلان یا تمساګانې د 100 کلونو عمر لري؟ که دا ویډیو مو خوښه شوې وي نو یو لایک ورکړئ. د نورو خوندورو جالبو او حیرانونکو معلوماتو لپاره زموږ یوټیوب چینل رازونه در سره سبسکرایب کړئ. د الله پامان.